قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال نومبر د میاشتې 18 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د بارنې خبرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوري یم او تاسو سره د سات خبر نه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړي وزیر نریندر مودي وویل هند د څو اړخیزو اصلاحاتو لپاره د شانګهای د همکارۍ له سازمان څخه د بشپړ ملاتړ تمه لري. NDA په بهار کې د 125 څوکیو په ګټلو سره اکثریت ترلاسه کړ. د پاکستان پاوز د جموں او کشمیر په پونچ ولسوالۍ کې د کنټرول پر کرښه بې دلیله ډزې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په یوه ورځ کې د کووډ 19 1.8 نویو پیښو سره نوی ریکارډ ثبت کړ. ارمنستان او آذربایجان د روسیې د سولې تړون لاسلیک کړ. ماسکو په نوګورنو کاراباخ کې د اوربند پلي کولو لپاره سرتیري لیږي. او د IPL په سیالۍ کې د ممبئی انډینز ډیلی کیپټلز ته په 15 وکټو سره ماتې ورکړه او د 15م ځل لپاره یې ریکارډ جوړ کړ. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي ویلي هند د هغو څو اړخیزو اصلاحاتو لپاره د شانګهای د همکارۍ د بشپړ ملاتړ تمه کوي کوم چې د نن ورځې نړیوال واقعیتونه ښکاره کوي. د سې شنبې په ورځ د ویډیویي کنفرانس له لارې د شانګهای د هیوادونو د شورا شلمې غونډې ته په وینا کې ښاغلي مودي وویل ملګرو ملتونو 15 کاله پوره کړي خو د ملګرو ملتونو اساسي موخې لا هم نیمګړې پاتې دي. هغه وویل نړۍ چې د روانې وبا سره په مبارزه کې ښکېله ده د ملګرو ملتونو په سیستم کې د بشپړ بدلون تمه لري. لومړي وزیر وویل هند بله 2021 کال څخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړي په توګه برخه واخلي او هغه د شانګهای د غړو هیوادونو څخه د ملاتړ تمه لري. هغه وویل هند تل ژمن دی چې د شانګهای د همکارۍ په منشور کې ذکر شوي اصولو سره سم کار وکړي. ښاغلي مودي زیاته کړه دا بدبختي ده چې تکراري هڅې روانې دي ترڅو غیر ضروري دوه اړخیزې مسلې د شانګهای د همکارۍ اجنډا کې راوړل شي چې د شانګهای د همکارۍ منشور او شانګهای روحیه نقض کوي. ښاغلي مودي د دې میاشتې په 13 نیټه په مجازي بڼه د شانګهای د همکاریو د شورا د بلې منظمې غونډې کوربتوب لپاره د هند چمتووالی څرګند کړ. هندوستان همدارنګه وړاندیز کړی چې د نوښت او پیل لپاره ځانګړي کاري ډلې او په شانګهای همکارۍ ټولنه کې د دودیزو درملو یوه فرعي ډله جوړه کړي. واکمن ملي دیموکراتیک اتحاد یا NDA په بهار کې واک ساتلی دی. دوی د شورا په 243 غړو کې مطلق اکثریت ترلاسه کړی. NDA 115 څوکۍ په دا سال کې ترلاسه کړي چې د اپوزیسیون لوی اتحاد 110 او پاتې نورو 8 څوکۍ خپلې کړي دي. PGP 40 څوکۍ ترلاسه کړي. په همدې حال کې JDU 43 څوکۍ، هندوستاني عوامي مورچا او وکاس شیل انسان ګوند VIP هر یو 4 څوکۍ ترلاسه کړي دي. لا بلخوا RJD 15 او کانګرس 19 څوکۍ ګټلې دي. CPM او CPI هر یو 2 څوکۍ خپلې کړي دي. د اسدالدین اویسی په مشرۍ AIMIM 15 څوکۍ ترلاسه کړي دي. LGP او BSP بیا هر یو څوکۍ ګټلې ده. د اوربند په یوه بله سرغړونه کې د پاکستان پوځي سرتیرو نن د پونچ ولسوالۍ په شاپور، کرني او قصبه سکتورونو کې د پولې په سر بې بنسټه ډزې پیل کړي دي. د دفاع د PRO څانګې ډګروال ډیوینډر انند ویلي چې د پاکستاني پوځ سرتیرو د وړو وسلو سره ډزې پیل کړلې او له هغه وروسته په شاپور، کرنۍ او قصبه کې د کنټرول پر کرښه یې نن شاوخوا 10 بجې د هاوان ګولۍ هم ویشتلې دي. د هند پوځي سرتیرو هم ځوابي ډزې کړي دي چې 2.5 ساعته یې دوام درلود. سربیره پر دې تر دې دمه د کومې ویجاړۍ او یا هم مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. سږ کال تر دې دمه پاکستانیو پوځي سرتیرو او رینجرز د جموں او کشمیر په سیمه کې د کنټرول کرښې او نړیوالې پولې په اوږدو کې له اوربند څخه 1915 ځله سرغړونې ترسره کړي دي. هند د بنگلادیش پوځ ته 20 آسونه او د ماین موندلو 10 سپي ډالۍ کړل. سپارنه د سې شنبې په ورځ د بیناپول او پیټراپول ادغام شوي چیک پوسټ کې په یو لړ مراسمو کې ترسره شوه. په دې مراسمو کې د دواړو خواو جګپوړو افسرانو برخه اخیستې وه. دا آسونه او سپي د هند د پوځ د روزنې او وترنرۍ قوه اردو لخوا روزل شوي دي. د دفاع وزارت لخوا د یوې خپرې شوې اعلامیې په وینا
روزل شوي پوځي آسونه او ماینونو موندلو سپي بنگلادیش ته ډالۍ شوي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. د هند پوځ د بنگلادیش د پوځ پرسونل د دې سپیو او آسونو د روزنې او اداره کولو لپاره هم روزلی دی. متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ د 160,000 څخه ډیرو د کورونا وایروس پیښو راپور ورکړی چې دا یو نوی ریکارډ په داسې حال کې جوړ کړ چې په یاد هیواد کې روانه وبا په دوامداره توګه مخ په خپرېدو ده. د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ تازه اضافه شویو پیښو د متحده ایالاتو تر 4 بجو او 10 دقیقو پورې د 209,204 مړینو په شمول د یاد هیواد پیښې 10,215,207 پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې د تایید شویو پیښو او مرګونو له پلوه د کووډ-19 لخوا تر ټولو زیاته ځپل شوی هیواد دی. په مینیسوټا پوهنتون کې د ساري ناروغیو د څېړنې او پالیسۍ څانګې مشر مایکل اوسټرولم وړاندوینه وکړه چې متحده ایالات به په راتلونکو اونیو کې په ورځ کې له 200,000 څخه د زیاتو پیښو د ثبت شاهد وي. سکاټ کوټلیب د متحده ایالاتو د خوړو او درملو د څانګې پخوانی کمشنر خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس ناروغي په متحده ایالاتو کې د ډیرېدو په حال کې ده او د دوشنبه په ورځ د کورونا ټول پیښې له 10 میلیونه څخه واوښتلې. بل خو بیا د متحده ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د کووډ-19 مشورتي بورډ ته خپل لومړنی پلان وړاندې کړی دی. هغه په امریکایانو غږ وکړ چې ماسک واغوندئ او دا دغه وبا د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. ښاغلي بایدن ژمنه وکړه چې هغه به ډیر ژر یو منل شوی واکسین ترلاسه کړي او چې څومره زر امکان وي دومره ژر به یې پر امریکایانو وړیا وویشي. ښاغلي بایدن او د هغې مرستیالې کامالا هاریس یوه ویبپاڼه هم پرانیستله او ویلي دي چې د دوی ډله به د اقلیم پر بدلون، اقتصاد او نژاد پرستۍ له منځه وړلو باندې تمرکز وکړي. ارمانیا او آذربایجان د ناګورنو کاراباخ د لانجې په اړه د پوځي شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. دا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د 6 اونیو جګړو وروسته پیښیږي. د سولې تړون چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان لومړي وزیر نیکول پاشیان لخوا لاسلیک شو 13 شپه پلی شو. د یاد تړون له مخې آذربایجان به د ناګورنو او کاراباخ هغه سیمې وساتي چې د شخړې په دوران کې یې نیولې دي. ارمانیا هم ژمنه کړې چې په راتلونکو څو اونیو کې به له ګڼو نورو نږدې سیمو څخه وځي. د ارمنستان لومړي وزیر دغه معامله د هغه او د هیواد خلکو لپاره دردونکې وبلله. د اوربان نوې تړون په ارمنستان کې د خلکو غوسه راوپاروله او لاریون یې وکړ چې په ترڅ کې یې په پارلمان برید وکړ. د پارلمان مشر یې وواهه او د راپورونو له مخې د لومړي وزیر دفتر یې هم لوټ کړی دی. د هند روغتیا وزارت ویلي چې په هندوستان کې بې ساري توګه په تیرو 106 ورځو کې په لومړي ځل د کورونا فعاله پیښې له 15,000 څخه ښکته شوي دي. نن سهار په یو ټویټ کې وزارت وویل دا په داسې حال کې د خورا اهمیت وړ ده چې د نړۍ ډیری هیوادونه د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکوي. د روغتیا وزارت وویل دا د پام وړ لاسته راوړنه د مرکز د غوره تګلارې د ایالتونو او متحده سیمو لخوا په ښه توګه پلي کېدو د ډاکټرانو او د کووډ-19 ټولو جنګیالیو خدمتونو له لارې ممکنه شوې ده. او د آی پی ایل په سیالۍ کې د روهیت شرما 48 منډو او د ټرینټ بولټ 3 وکټو چې دوی په لومړیو 2 اورونو کې واخیستل د ممبئی انډین سره یې 13 شپه په دوبۍ کې په وروستۍ لوبه کې مرسته وکړه چې ډیلی کیپټلز ته ماتې ورکړي. ټرینټ بولټ د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې بریا سره د دوی لوبډله د 5م ځل لپاره د وروستۍ لوبې ګټونکې شوه چې دا د آی پی ایل په 14 کلن تاریخ کې بې ساري ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي وویل هند د څو اړخیزو اصلاحاتو لپاره د شانګهای د همکارۍ له سازمان څخه د بشپړ ملاتړ تمه لري. ان ډي اے په بهار کې د 125 څوکیو په ګټلو سره اکثریت ترلاسه کړ. د پاکستان پوځ د جموں او کشمیر په پونچ ولسوالۍ کې د کنټرول پر کرښه بې دلیله ډزې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په یوه ورځ کې د کووډ-19 160,000 نویو پیښو سره نوی ریکارډ جوړ کړ. ارمنستان او آذربایجان د روسیې د سولې تړون لاسلیک کړ. مسکو په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند پلي کولو لپاره سرتیري لیږي. او د آی پی ایل په سیالۍ کې د ممبئی انډینز ډیلی کیپټلز ته په 5 وکټو سره ماتې ورکړه او د 5م ځل لپاره یې ریکارډ جوړ کړ. د خبرونو پای.
په روانو حالاتو یوه تبصره. د تبصرې عنوان دی لومړي وزیر مودي د شنګایي همکارۍ سازمان له غړو څخه وغوښتل چې سیمایي سالمیت او د بشپړتیا درناوی وکړي. لیکنه د ډاکټر روپا نارائن داس او جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. د شنګایي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو اته اړخیزه مجازي ناسته د روسیې په مشرۍ ترسره شوه. غونډه د نړۍ په کچه د خلکو پر روغتیا باندې د کورونا وایرس غیر معمولی اغیزو په پس منظر کې ترسره شوې کوم چې د جدي ټولنیز اقتصادي پایلو هم لامل شوې. شنګایي سازمان د خپل کار لپیل راهسه ځان د نړۍ د نظم یو له مهمو جوړښتونو څخه ګڼلې او د سولې او ثبات په ټینګښت او سیمه کې د پرمختګ په اسانولو کې د پام وړ مرسته کوي. د شنګایي همکارۍ سازمان مجازي غونډې ته په وینا کې لومړي وزیر نریندر مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د دې سازمان د موثره رهبرۍ او د غونډې د کوربتوب له امله مننه وکړه کله چې د کووډ 19 وبا له امله غني ننګونې او خنډونه راپورته شوي. لومړي وزیر مودي له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د یو بل ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. هغه وویل په داسې حال کې چې هند د شنګایي همکارۍ سازمان هیوادونو سره نږدې کلتوري او تاریخي اړیکې ساتي نو هندستان باور لري چې دا اړیکې لا جوړې کړي. دا اړینه ده چې د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی د اصلي اصولو سره پر مخ یوسو. د یادونې وړ ده چې د شنګایي همکارۍ سازمان منشور د نورو شیانو سره د حاکمیت، خپلواکۍ، د هیوادونو د ځمکني بشپړتیا او د دولتي سرحدونو غیر منطقي یرغل او مداخلت څخه په لاس اخیستلو باندې ټینګار کوي. د هند لومړي وزیر څرګند پیغام د مئی له نیمې راهیسې د هند چین په پوله د کنټرول په حقیقي لیکه د هند او چین د لښکرو ترمنځ دوامداره دریځ ته اشاره کوي. دواړه هیوادونه اوس وضعیت په ښه کولو بوخت دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د نظامی دریځ سولیز حل به د غړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب، دوړخیز باور او ملګرتیا زیاته کړي. د شنګایي همکارۍ سازمان په څیر ګڼ اړخیز فورمونو کې د دوړخیزو مسلو راپورته کولو لپاره د پاکستان هڅو ته په اشاره سره لومړي وزیر مودي وویل چې دا د بدبختۍ خبره ده چې د شنګایي د همکارۍ په اجنډا کې دوړخیزې مسلې په غیر ضروري ډول د اوچتولو تکرار هڅې روانې دي چې د شنګایي همکارۍ سازمان سرغړونه ده. باید یادونه وشي چې په روس کال د بشکیک شنګایي په ناسته کې ښاغلي مودي د غونډې په څنډه کې د چین ولسمشر شي ته ویلي وو چې هغه له پاکستان سره د سولې د پیل کولو لپاره هڅې کړې دي خو د هغه هڅې له پامه غورځول شوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان اړتیا لري چې داسې یوه فضا رامنځته کړي چې له تروریزم څخه پاکه وي. په حقیقت کې د تروریزم د ګواښ سره مبارزه د سازمان یوه له اصلي اهدافو څخه وه. په خپل وینا کې لومړي وزیر دا هم وویل چې د هندستان د درملو صنعت د کورونا وایرس ناروغۍ پر مهال له 150 څخه ډیرو هیوادونو ته لازمي درمل ورسول. هغه په 2021 کال کې د شنګایي د همکارۍ شلمه کلیزه لمنځلو لپاره د هند بشپړ ملاتړ وغځاوه او د هندستان د خپلو نوښتونو په اړه وویل چې د هندستان ملي میوزیم لخوا به د بودایزم د میراث ګډ نندارتون جوړ کړی شي. په هند کې د شنګایي د خوراکي توکو فیسټیوال او په روسیه او چینایي کې د 100 سیمایزو ادبي کارونو جباړه هم ترسره شي. ښاغلي مودي د اصلاح شوي څو اړخیز سیاست پر اهمیت هم رڼا واچوله ترڅو د نړۍ هغه تمې پوره کړي چې د وبا له ټولنیزو او مالي زیانونو سره مجروح شوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د راتلونکي کال د شنګایي د سازمان د رئیس په توګه مبارکي ویلو سره لومړي وزیر مودي له هند څخه د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ښاغلي مودي د شنګایي د همکاریو د شوراګانو د بلې منظمې غونډې کوربتوب لپاره د هند چمتووالی څرګند کړ. شورا د شنګایي د همکارۍ عالی شورا ده او د سازمان فعالیتونو مهمې ساحې او لومړیتوبونه ټاکي. د هندستان د لومړي وزیر دا وړاندیز چې د شورا غونډې کوربتوب وکړي د شنګایي همکارۍ د ستایلو وړ موخې پر مخ وړلو لپاره یو مهم دلیل دی او داسې د هند او نورو غړي هیوادونو ترمنځ دوړخیزو اړیکو لپاره هم ښه هڅونه کوي. د شنګایي د همکارۍ سازمان بریا د غړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز باور او د عقیدې تداوم دی. د غړیو هیوادونو ترمنځ دوامدار امنیتي ستونزه او د اعتماد کمښت به یوازې د سازمان
لوی او ډلیزو ګټو او هم د غړو هیوادونو انفرادي ګټو ته زیان ورسوي. د لومړي وزیر مودي دا هیله چې د شنګایي همکارۍ سازمان ته د هند ملاتړ او پراختیا زیاته کړي، د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې هوساینه زیاته کړي.